یو سارایي صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته حاضر شو. کله چې محبوب صلی الله علیه وسلم ورته راووت صحابي ژاړي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ولې ژاړې؟ هغه ورته یا رسول الله په دې دنیا کې د دنیا په کاروبار اخته یم او ستا سره مې ملاقات نسته، ستا سره مې ناسته ولاړه نسته. کله چې د قیامت ورځ راسي ته به د جنتو په لوړو مرتبو کې بیا به مې هم ستا سره ملاقات نه وي، ستا سره به مې دیدن نه وي او ستا سره به مې ناسته نه وي. نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې نه، المرء مع من احب، د چا سره چې محبت لري د هغه په ټولۍ کې راپورته کېږي. مولانا روم صاحب د دې حدیث په مصداق باندې څه فرمایي؟ یو ساعت د اولیاو ناسته، یو ساعت د ځان سره په زړه کې نیت وکړم چې ای پروردګاره ځم یو ساعت ذکر کوم او د پلانکي ولی الله مجلس ته ځم، پروردګاره ستا په ذات مې قسم بل مطلب نه لرم، خالص ستا رضا مې مقصد ده او خالص ستا د رسول صلی الله علیه وسلم متابعت مې مقصد دی. یو ساعت ناسته تر 100 کاله قبول کړي عبادت بهتره ده. ولې 100 کاله چې زه ورته خواري وکاږو، زه ورته د ځان اولیا نسو جوړولی. دا د مشکلاتو دور، دا د فتنو دور، دا د دنیا محبت په دې کې ما ورته د ځان ولی الله نسو جوړولی. خو د اولیاو ناسته وکړه، د اولیاو صحبت وکړه، د اولیاو مینه وکړه، په ورځ د قیامت به الله پاک په اولیاو کې راپورته کړي. په ورځ د قیامت به الله پاک د اولیاو په محبینو کې راپورته کړي، په خادمانو کې به الله پاک راپورته کړي. او اولیاء کم کسانان دي؟ اولیاء هغه کسانان دي چې الله رب الجلال قرآن پاک کې د دوی په باب کې فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء ته په ورځ د قیامت لا غمګیني نسته او اولیاء ته په ورځ د قیامت لا خوف نسته. خوف خو به وي، خو هغسې خوف چې ما ورته احساس کړو هغه خوف اولیاءو ته هم نسته. نو زما عزیزانو، که غواړئ چې د عبادت په خوند اوسئ، که غواړئ چې کمال ته ورسیږئ، د هغه سړي سره مجلس وکړه چې هغه د عبادت په خوند پوهي، د هغه سړي سره مجلس وکړه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه او په محبت پوهي. نو بیا به په تا کې انقلاب راولي، بیا به په تم هغه کس جوړ شي چې ستا ناسته او ستا ولاړه، ستا کردار ټول د الله په خاطر وي.